او دا شاپور دی ولې لاس دا هم خرڅوم. او څونه عمر دی دی؟ پته نه لس کاله. لا سبق نه وی؟ ولې نه وه. څونه سبق دی ویلی دی؟ څلور کې هر مې ویلی دی چې ته کوم یادې؟ کم یو تا ویلی انګلیش راته لږ ووایه. انګلیش نو اوس څه راځي؟ ما پلار جرابې خرڅوي؟ نو څه مجبوري ده؟ نو به دا شباز شریف دی څه به شباز شریف څه چل کړی دی؟ ګورې نو عمران خان دی خدای راوړي. ولې عمران خان ته خو په جړار پېژنې؟ مظفر څوک دی؟ هغه عمران خان یې مینې دی. عمران خان دی که نه؟ او ستاسو نه دی که نه؟ زمان هم دی. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. څرنګه چې موږ په پنډه اسلام آباد کې خپل پښتانه بچي ګورو چې دوسه کار کوي، دارنګې را سره یو بل ماشوم لنډه بازار کې موجود دی. د هغه نه به تپوس کوو چې د دوی تعلق د کوم ځای سره دی او دوی څه خرڅوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی بچی؟ جنید. جنید کوم ځای یې؟ له باجوړ. او څه کار کوې؟ لنډه خرڅوو. او دا شاپور دی ولې لاس دا هم خرڅوم. او څونه عمر دی دی؟ پته نه لس کاله. لس کاله عمر دی دی؟ او باجوړ کې پیدا شوی که په پنډای کې؟ باجوړ کې. او په پنډای کې څه کېدل؟ ما کار کوو. او سبق نه وی؟ ولې نه وه. څونه سبق دی ویلی دی؟ څلورم کې څلورم کې او پنډای ته بیا ولې راغلی نو سبق ولې نه ویلی؟ یعنې دي چوټیانې. څونه چوټیانې دي؟ 2 میاشتې او 10 ورځې 7 ورځې. 2 میاشتې او 7 ورځې. څلورم کې څه کومه کتابونه ویل دي؟ هر مې ویلی دی چې ته کوم یادې؟ کم یو تا ویلی انګلیش راته لږ ووایه. انګلیش نو اوس څه راځي؟ دا څنګه سبق ولا چې اوس نه درځي؟ پته نه. او دا شاپورې په څو باندې ورکې؟ 100 روپۍ. 100 روپۍ باندې یو ورکې؟ او دا کوټونه دي دا کپړې دي ولې داسې څښا شوي دي؟ دا باران دی. څنګه باران دی؟ کاینې نه دا ګورې نه باران. مار دی ته ګورې نه نو پرونو که نه اوس خو ختم شو. نه دا خو ګوره انزل به دي وکړه دا خو ډېر وان دا تقریبا 100 ورځې دي نه دي انزل دا کوټونه. او پلار دې څه کار کوي؟ جرابې خرڅوي. او دا بنیونه هم تاسو خرڅوئ؟ موږ هر څه دا هم ترزوي دی ورسره. دا ترزوي دی؟ او دا هم دغومره ماشوم دی؟ دا غټ دی زمانه ګورې نه. دا به څونه عمر وي تقریبا؟ دا به 13-15 به وي. او دی سبق وایي که نه وایي؟ دا خو شال ګرځي. شال دی. څنګه شال دی؟ نه ګرځي هېڅ هم نه وایي. دی سبق نه وایي؟ نه. دی ولې سبق نه وایي؟ پته نه بس پلار به دا شی نه خرڅوي. مزدوري ده. او ستا پلار څه کار کوي؟ ما پلار جرابې خرڅوي؟ په تا باندې ولې مزدوري کوي؟ ما باندې نه که چې د خپله خرڅوم مجبوري ده نو. او 100 روپۍ ګټې ده ورځې؟ 400-500. په باندې بیا څه کوې؟ پنسیچه مې پرې وکړه. پلار نن تپوس نه کوي چې په باندې څه کوې؟ او روزانه شاپورې خرڅوې که نه بل ځای ته؟ صرف جمعه. صرف د جمعې په ورځ باندې؟ او عام ورځو کې څه کوې؟ عام ورځو کې هسې ګرځم. نو پرې کې سبق ولې نه وایي چې مدرسې سبق دی ویلی سکول دی؟ مې ویلی او مجبوري ده. څومره سبق دی ویلی دی؟ څلورم کې. د څه شي مجبوري ده؟ د څه مجبوري ده؟ نو به دا شباز شریف دی څه به شباز شریف څه چل کړی دی؟ ګورې نو عمران خان دی خدای راوړي. ولې عمران خان ته خو په ژړا شوې دا ولې؟ په ژړا نه مګر خدای دې راولي. ولې عمران خان دې ولې خوښ دی دومره؟ پته نه هغه خوښ دی نو. او دا دوه بنې نه دي ولې اچول دي؟ دا یخني ده. څه ټایم نه یخني ډېره وي؟ پرون ورځ د سهار او د ماښام. څنګه او د غرمې؟ ګرمي نه وي یخني ګرمي ده. ګرمي ده؟ او روټۍ د غرمې خورې که نه خورې چې راشي؟ اوس مې وخوړه. څه دې وخوړه؟ تشه باندې د چا تشه مې وخوړه. څه دې وخوړه؟ کله وریجې وخورو کله څه وخورو غوښه وخورو کله. او که سبق ته واپس کله ځې؟ جمع ختم شو. ختم شي؟ سبق نه علاوه څه کوې؟ ټپې اورې ګانې اورې فلمونه ګورې ډرامې ګورې څه کوې؟ هېڅ هم نه کوم بس هسې ګرځم. شعرونه ورځي که شعر نه وایې؟ ورځه پې شعر نه راځي یو هم نه راځي. هغه خو چې ما ته لږ شعرونه وایي ورځه پې. دروغ وایي نه راځي اوس. تاسو MPM څوک دی؟ MPM؟ MPA پېژنې؟ MPM؟ MPA نه دی هغه هم نه دی کړی. ګلظفر پېژنې؟ ګلظفر څوک دی؟ هغه عمران خان یې مینې دی.
د عمران خان دی کنه ها. او تاسو نه دی کنه زمان کم دی د عمران خان څنګه شو عمران خان هغه سړی دی هغه دغه دی دا هغه سړی نه دی چېرته د ښځې سړی به یو دا درته پالټۍ والا دی پالټۍ والا دی ته خو د عمران خان سړی دی عمران خان څه پالټۍ کې دی او عمران خان څه والته څه کارونه کړلي که نه دي کارونه دي څه کارونه دي ما جوړې آباد او دغه منګی چې هلته تاسو چوت کړی و منګی شته اوس که ورک دی څه شي مانګې سراج الحق صاحب چې را چوت کړی و هغه جوړ منګی دی دلته خو 200 مانګې دي نو هغه څه شو منګي اوس نه راوځي او سبا خو چې غټ شي څه به جوړېږي بچه څه شی به جوړ شو هېڅ هم نه جوړېږي ما څه کړ هسې به دوی شاته نوپر به ګرځې بدماشي به کې څنګه بدماشي به کې ته لکه بدماشي خو وکړه ماشي باندې بچه سبق وایه که سبق چې وایي ته به غټ سړی جوړ شي سبق خو وایم ته مونږ ته ووایه که سبق کې تا څه زده کړلي نو داسې خو موږ له د پاکستان څه سپیلنګ دی پاکستان څه سپیلنګ دی پاکستان ها نه راسي او د باجوړو ته څنګه سبق وایې نو موږ پر 10 ورځې زه 15 ورځې نه شو 10 ورځې دی 15 ورځې نه دی دا څه دا ولي دا څه کمال دی دا ولي پلار د نوې د سبق وایي بچې څه غټ سړی جوړ شي چې غټ افسر جوړ شي استادان هم خوري دي استادان څنګه خوري دي بس خاطر ته خرته دا د څه نه دی ویلي استادان ته په خپل سبق نه ویل بس صرف سکول ته ورشتي څنګه دا څنګه خبر یو نوې خبر دی خو استادان ته خار وایي صحیح ده نو موږ ته څه نه یادای نو څنګه صدر ته موږ ته څه نه یادای په کوم سکول کې 2 میاشتې او 10 ورځې چټیانې دي ورته یخنیانې دي کنه نور سکول په پنډای کې په وړو کې 3 میاشتې چټیانې وي ډېرې کمه دي په پنډای کې 3 میاشتې چټیانې وي د جون نه والا تر نومبر پورې چټیانې وي بس صحیح ده اگست باندې خلک سکول ته ځي بس یې به یا استادان ته څنګه خروي دا طالبانو ته خبره دی وکړه مطالبې دي نور دې سم مطالبې دي د خرونه علاوه د دې جان نه چې بس یو پیریډ وکي به نه استي بل به نه راځي کلاس ته اسی بس څه شي دي تاسو ورته تاسو نه کوئ تاسو ول نه راځي سبق ول نه وایي مونږ ته څه ته ورته تاسو نه کوي مونږ ته څنګه وو ولي مونږ ته څنګه وو تاسو کور کې شکایت نه لګوي چې دغه استادانو موږ سبق نه وایي نه څنګه وو کور کې سړی پلار ته وایي کنه لار ته وایي څه استادان دي اے بی سی درځي اے بی سی درځي زد نه خواسي زد نه وړاندې سي هیڅ هم نه وای هیڅ هم نه هیڅ هم نه خالی مال جیداتي بس مال جیداتي لک بدرګه کنه زیو کنه یار څنګه مال جیداتي نه مال جیداتي څنګه وای چې زد نه خو مال جیداتي بس ما نشته نو څه زم زد نه خو نشته ته خو مال او جیدات نو مال او جیدات خو بیا ډېر غټ دي او د زیرو نه خواسي زیرو نه خو 1 2 3 1 2 3 او د 10 نه خو حسنا 11 12 13 11 12 13 کنه او کلمې دي سوز دا کړلې شپږ اخرنه شپږم شروع کړه بسم الله وکړه ها او دوی قنوت درځي دوی قنوت پیژنې څه ته وایي دوی قنوت ها ارڅ ته و دوی قنوت پته ده نشته کنه مونږ کې بادا ور شال دی عمران خان لگا بات کو بس څنګه شال دی شباز شریف بس عمران خان چاول روح څوک روح شو عمران خان روح شو دا مهرباني یاد ده